د عمران خان پرونی څرګندونو ته د ګڼو سیاستوالو توند غبرګونونه. تازه افراسیاب خټک، حمید کرزي، منظور پښتین او اسماعیل یون د عمران خان پرونی څرګندونو ته سختي نیوکې او غبرګونونه ښکاره کړي. دا چې یادو سیاستوالو او طالبانو پاکستان ته څه غبرګون ښودلی، ویډیو تر پایه وګورئ. په هر څه به پوه سئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، مشال پرسته ښه راغلاست. افراسیاب خټک عمران خان ته د افغانستان د لاندې کولو دا دسیسه به دې هم شنډه سي. د پاکستان تر واک لاندې قلمرو کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر لارښود او ملتپال سیاستوال افراسیاب خټک د افغانستان په اړه د پاکستان د صدراعظم عمران خان پرونیو پارونکو څرګندونو ته توند غبرګون وښود. عمران خان د افغانستان د بشري ناورین په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې پر مهال په ډیر مهارت د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کړو او فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو د رامنځته کړو خنډونو دفاع کړې ده. عمران خان وویل چې نړیواله ټولنه دې د نجونو د زده کړو په اړه خپلو غوښتنو کې حساس وي او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو درناوی وکړي. هغه دغه راز وویل چې له افغانستان څخه پاکستان ته د داعش ډلې ګواښ موجود و او اوس یې اندېښنې لا زیاتې سوي دي. افراسیاب خټک د عمران خان دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي، اوس خبره دې ته سوه چې عمران خان د چا په خوله چې پاکستان کې هم څوک پیاز نه خوري، هغه به د افغانستان د معارف په باب تصمیم نیسي. ښاغلي خټک پاکستاني صدراعظم ته په خطاب کې ویلي، که خدای کول د افغانستان د لاس لاندې ساتلو د پخوانیو دسیسو په شان به دغه نوې دسیسه هم شنډه سي. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان څرګندونې د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې هڅه او د افغانستان خلکو ته سپکاوی ګڼلی. حمید کرزي له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او د افغانستان په استازیتوب پر نړیوال سټیج له راڅرګندېدو ډډه وکړي. بلخوا منظور پښتین هم ویلي، عمران خان دې په دروغو د افغانانو اصیل فرهنګ نه بدرنګوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانانو او پښتنو په اړه د عمران خان څرګندونې دروغ او له حقیقته لرې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې افغانان اصیل او غني فرهنګ لري او هغوی هیڅکله ښځې له خپلو حقونو څخه نه دي بې برخې کړي. پښتین ټینګار کړی دی چې عمران خان باید په خپله دروغجنه خوله د افغانانو اصیل فرهنګ بدرنګ نه کړي او پر بې ځایه قضاوتونو دي د خلکو له احساساتو سره لوبې نه کوي. منظور پښتین څرګنده کړې ده چې د افغانانو تاریخ د ښځو له اتلولیو ډک دی او دا د دې ښکارندویي کوي چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ښځې له خپلو حقونو څخه نه دي بې برخې کړي. د یادونې وړ ده چې عمران خان دا څرګندونې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په موجودیت کې کړي. د طالبانو د منتقدینو په باور له دغې ډلې ځکه د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او هویت د دفاع تمه نسي کېدی چې پاکستان له لسیزې وړاندې د استخباراتي موخو او خپلو ستراتیژیکو هدفونو د عملي کولو ترڅنګ د افغانستان د یادو ارزښتونو د نابودولو لپاره رامنځته کړې ده. طالبانو نه یوازې د عمران خان په دې څرګندونو غبرګون نه دی ښودلی، بلکې د منتقدینو په خبره یې ممکن دفاع هم ورڅخه وکړي، ځکه په حقانیه او نورو مدرسو کې په همدې مفکوره روزل سوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه نجونو ته په دې پلمه چې د زده کړو لازم شرایط ورته برابریږي د زده کړو دروازې تړل سوي دي. طالبان په دې اړه د نږدې ټولې نړۍ تر فشار لاندې دي چې باید تړل سوي ښځینه ښوونځي زر پرانیزي او د نورو زده کړو او فعالیتونو حقونه ورکړي. خو پاکستان د دې ډلې د تولیدونکي او پالونکي په توګه یوازینی هیواد دی چې د طالبانو دغه اقدامات تاییدوي او دفاع ورڅخه کوي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پرس چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.